یا بنی اسرائیل ای زامنو دی اسرائیل اذکروا نعمتی التي یاد گئی نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړی دا په تاسو باندې وانی فضلتکم او بشک ما فضیلت درکړی و تاسو ته علی العالمین فاغا عالمین باندې په ټولو دی وخت خلق باندې اسرائیل دا دی یعقوب علیہ السلام نوم دا یعقوب علیہ السلام ته الله 12 زامن ورکړل یعقوب علیہ السلام دی ابراهیم علیہ السلام مسعی دا دی اسحاق علیہ السلام زوی دا او اسحاق او اسماعیل علیہ السلام دی ابراهیم زامن دی نو دی اسحاق علیہ السلام په نسل کې الله دی بنی اسرائیل سلسله روانه کړه او دی اسماعیل علیہ السلام په نسل کې دی عرب سلسله او دا سید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب دی په روان شي یعقوب علیہ السلام ته الله عز وجل 12 زامن ورکړل او بیا دی هر یو زوینا لوی قبیله لوی قوم جوړ شول نو دوی 12 قبیلې او د موسی علیہ السلام په وخت کې هم دا لوی لوی قومونه جوړ شي نو الله وایي چې دې وخت بنی اسرائیل او د الله نعمتونه یاد کړئ چې په تاسو مو کړی یو نعمت دا ده چې د وخت په خلکو باندې تاسو افضل خلک ویا بهتره خلک ویا او تاسو سره پیغمبري او تاسو سره تورات واتقوا وډار شي یوما یغ ورزنا لا تجزي چن بشبار ولا نفس نهس او نفس عن نفس دی بل نفسنا شيئا شيء مسؤلیت بنشي اخستلای دفق ولا بنشي او نفس انساني دی بل نفس انساننا هیڅ شي ولا يقبل منها او نبا قبل وليش منها دي نفسنا شفاعة سسفارش خصوصا دي كافر ولا يؤخذ منها عدلنا او نبا اخستليش منها دي نفسنا عدل ستاوانا سبدلا سمال ولا هم ينصرون او نبدو نصرت كي كوليشي نبدو امداد ورست كي دليشي دي دنیا ومصيبتونو كي خو دیر شیان کار ورکوي کله کله یو مسؤلیت دی مجرم په ځای باندې بل څوک واخلي یو ورور لاړ شي او چاته وایي حکومت والا ته چې په الحال د دې ورور په ځای باندې ما در سره واخلئ زه در سره بندي خانه کې به یم تر هغه وخته پورې چې براءت حاصل شوی نه وي ذمہواري بل چا واخیستله کله کله داسې وي چې یو لوی واسطه او سفارش کار ورکي او د دنیا د مصیبت نه ځان خلاص کړي کله کله داسې وي چې جرمانه او تاوان ادا کړي نو بیا سړی ځان خلاص کړي او کله کله زور کار ورکوي خپل قوم او قبیله او لښکرې او فوجان د سړي سره شي نو بیا هغه خپل سړی را خلاص کړي د یوه غمیزې نه او د یوه مشکل نه الله عز وجل فرمایي د قیامت په ورځ باندې به هیڅ خبره دا کار نشي ورکولی هر سړی به د خپل ګناه او د خپل عمل مسؤلیت لري څوک د بل چا مسؤلیت نشي اخیستلی او سفارش هم هلته کار نه ورکوي د نفس کافره دپاره خو مکمل سفارش بند ده ممنوع ده او د مسلمان دپاره هم الله به اجازه ورکوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه چې الله اجازه چاته نه وي کړې سفارش څوک نشي کولی او هلته فدیه هم نشته هلته الله فرمایي چې کافر به تیار وي د ځمکې په اندازه باندې سره زر ورکړي خو د جهنم نه ځان خلاص کړي لیکن الله به یې قبولیت ته فدیې ته تیار نه او لښکرې به نو چېرته کار ورکړي چې د رب العالمین په ګرفت کې خلک راغلي وي نو بني اسرائیلو ته الله وایي چې د داسې ورځې نه ځان وساتئ دا جرمونه پرېږدئ دا کفر پرېږدئ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کړئ هغه وخت نجیناکم چې مونږ تاسو ته نجات درکړلو من آل فرعون د هغه فرعونیانو نه د فرعون والا نه مو نجات درکړلو په داسې حال کې یسومونکم چې درڅکلو یې تاسو العذاب بد عذاب یذبحون ابناءکم چې ذبح کول به مړه کول به زامن ستاسو ویستحیون او ژوندی به ساتل نساءکم ښځې ستاسو وفي ذلکم او په دې خبره کې چې فرعون کوم عذاب درکولو بیا یې نجات درکړو بلاؤنا یو ازمایشتو من ربکم د ستاسو د رب له طرفنا عظیم لوی امتحان لوی ازمایشتو
کله چې فرعون په مصر باندې حاکم وو نو ټول بني اسرائیل غلامان نیولي وو نو بیا یو خوب لیدلی وو هغه خوب کې نجومیانو ورته ویلي وو چې د بني اسرائیلو نه به یو هلک پیدا کیږي او د ستا دا تخت د باچایي به ختموي نو فورا امر صادر کړلو چې په نوم باندې هلک په بني اسرائیلو کې پیدا کیږي هغه به ختموي ذبح کوي او جنکۍ چې دی هغه به ژوندۍ پرېږدي نو همداسې وو چې په نوم باندې هلک هغه به دوی مړ کولو ختمولو به او جنکۍ او ښځې به یې پرېښودلې بیا چا ورته ویلې چې په دې سره خو به د بني اسرائیلو نسل مکمل ختم وي نو زموږ غلامان به څوک وي زموږ مینځې به څوک وي دا شاقه کارونه به څوک کوي زموږ نوکران به څوک وي نو بیا یې بل وخت امر صادر کړلو چې یو کال زامن چې پیدا کېږي دا ختموي او د یو کال زامن چې دی هغه پرېږدي تر څو لږ غوندې نسل یې هغه پاتې وي لیکن الله عز وجل بل څه غوښتل الله پاک په هغه بني اسرائیلو کې د موسی علیه السلام په نوم باندې یو هلک پیدا هم کړلو او بیا الله پاک د فرعون په لاس باندې لوی هم کو تربیت یې ورکړه او بیا د دې موسی د لاسه دی تباه او برباد هم شو نو الله هغه انعام ور یادوي د وخت بني اسرائیلو ته چې لږ تاریخ ته خو وګورئ د پلار او د نیکه څومره الله پاک نازولي فرعونیانو در باندې څه کول او بیا الله پاک څنګه نجات کړ وَإِذْ فَرَقْنَا او یاد کې هغه وخت فرقنا چې مونږه ټوکړې ټوکړې کړلو بكم په تاسو باندې البحر دریاب فانجیناکم بیا مونږ تاسو ته نجات درکړلو واغرقنا او مونږ غرق کړل په اوبو کې آل فرعون ټول فرعونیان وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسو قتل ورته دا هغه وخت چې موسی علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام شپه په شپه بني اسرائیل راخستی دی او دی مصر نه راوتلی دي او تخت ځانونه خلاصوي الله په امر باندې وزي نو په دې وخت کې فرعونیان چې سحر خبريږي فرعونیان سره له لښکرو فرعون سره له لښکرو را روانيږي او ډیر په غوسو په تکبر روان دي چې موږ په لار کې بني اسرائیل سار کو دوی په زمونږ چیرته خلاصيږي مخه ته ورته بحر قلزم ده د قلزم دریاب ده او شاته زمونږ لښکرې دي یو ځای کې به خامخا راګیر کو او سخت سزا به ورکو دا کمزوري خلک دا زمونږ نوکرانه اوس بغاوت کړی ده نو ټول په ټول راووتل او ورپسې شول کله چې بحر قلزم ته رسیږي نو بیا الله پاک موسی علیه السلام ته وایي چې دریاب ته په امسا باندې گزار ورکړه کله چې دریاب ته گزار ورکوي نو په دریاب کې 12 لارې غټې غټې لارې الله پاک خلاص کړلې الله وایي دا اوبه داسې ودرېدلې کالطود العظیم د غرونو په شان باندې لوی لوی غرونو په شان ودرېدلې بني اسرائیل هر یو قوم په خپله لاره کې روان ده موسی علیه السلام مخکې ده کله چې بني اسرائیل اخواته اوړي فرعونیان اول سر ورګډیږي بیا هم دا ظالمان په بحر قلزم په هغه لارو ورګډ شول خو چې اخواته بني اسرائیل وځي دلته فرعونیان ټول په بحر قلزم کې راګیر شول نو په دې وخت کې الله پاک دریاب ته امر وکړ چې اوس راونیسه نو فرعون سره له ټولو لښکرو په دې بحر قلزم کې غرق شو تباه او برباد شو او د فرعون جسد الله در قیامت پورې ساتلی ده د درس او د نصیحت او د سبق لپاره نو هغه انعام الله ور ذکر کوي وَإِذْ وَعَدْنَا او یاد کې هغه وخت وعدنا چې مونږ وعده کړی و موسی سره 40 ليله سلوي خورزي ثم اتخذتم العجل بیا مونږ ولتا سوی بني اسرائيل العجل سخي من بعده ورست دیغنا په خدای سره مونږ ولو وانتم ظالمون په داسې حال کې چې تاسو ظالمان و یا په خپل ځانونو باندې دا دې قصې ته اشاره ده کله چې الله پاک دوی ته نجات ورکړو موسی او بني اسرائیل ته نو په دشت تیه کې د تیه په دشت کې چې د سینا دشت ورته ویل کېږي په دې کې ژوندۍ تیروله الله عز وجل دوی ته نور هم د کامیابی او د سرلوړي اراده وکړه موسی علیه السلام ته الله ویل چې کوه تور تراشه دیش ورځې به زمونږ سره هلته ته چلی او هلته به مو زه ته تورات درکوم د تورات دپاره راشه تورات زمونږ نه وصول کا نو الله عز وجل د ملاقات دپاره موسی علیه السلام کوه تور ته لاړلو هلته یې دیش ورځې تېرولې باقي 10 ورځې پاتې دي دا 10 ورځې م الله وویلي چې 40 دې پوره کا تر څو چې ته د تورات دپاره ښه برابر شي تعلیم او تربیت یې واخلې نو 40 ورځې دی هلته په کوه تور کې ده د رب العالمین سره ملاقات کوي او د رب العالمین سره خبرې کوي چونکې موسی علیه السلام کلیم الله ده
د الله سره خبرې کوونکی ده. اوس زمونږ په ذهن کې دا نشي راتلی څه شکل کې خبرې کولې، دا د الله په شان کې زمونږ دماغ کار نه کوي. څنګه چې د الله د شان سره لایق وو د موسی علیه السلام سره خبرې کولې. کوه طور کې تورات وسولولو او الله عز وجل تورات اول ورځ نه لیکلی را لېږلی ده، په تختو کې لیکلی را لېږلی ده. داسې نه ده لکه قرآن چې جبریل علیه السلام به راوړلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې به یې ور اچولو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه به یې ترې ډکاوه. داسې نه وه، بلکې ټول په ټوله تورات په تختو کې په الواحو کې لیکلی شوی الله عز وجل موسی علیه السلام ته ورکړی. نو دی هلته په هغه کې لګیا ده، ملاقات کې ده، چله کې ده. دلته سامري یو د بني اسرائیلو نه یو قومي ده د موسی علیه السلام، هغه چې کوم د مرتد شوی ده، هغه ظالم راغللو د سرو زرو نه یو سخی جوړ کړی ده او دا په داسې شکل جوړ کړی ده چې دا داسې اواز کوي. او یا ځینې روایاتو کې راځي چې د جبریل علیه السلام د اس د خپې نه چې یو ځای کې مشاهده کړی و، د هغه ځینې خاوره راخیستې ده، هغه یې چې کله ور واچوله نو په دې سره دا سخی ژوندی و او بغاړې یې وهل. نو دې بني اسرائیلو ته دې بېوقوفو ته یې وویلې چې دغه د ستاسو رب ده او دغه د موسی رب هم ده، دغه خدای زمونږ ده، خو موسی او د ستاسو رب سره خطا شوي دي. موسی علیه السلام کوه طور ته تللی ده العیاذ بالله او رب دلته راغلی ده. نو ډېر بني اسرائیل چې کومو د سخي عبادت شروع کړلو، سخی یې په خدایي باندې ومنلو. موسی علیه السلام په کوه طور کې په ملاقات باندې مبتلا ده. نو الله پاک هغه طرف ته اشاره کوي. وَإِذْ وَعَدْنَا او یاد کې هغه وخت چې موږ وعده وکړله موسی سره 40 لیله 40 ورځې. ثم اتخذتم العجل بیا ونیولو تاسو سخي لره من بعده وروسته د هغه نه په خدایي سره وانتم ظالمون، په داسې حال کې چې تاسو ظالمان ویا. ثم عفونا عنكم بیا موږ عفو وکړله د ستاسو نه، دا ګناه مو درته معاف کړله. من بعد ذلك وروسته د دې نه لعلکم تشکرون، ښایي چې تاسو شکر ادا کیا. کله چې موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام بیرته راځي څه ګوري چې اکثره قوم مرتد شوي دي، مشرکان دي او د سخي عبادت کوي. هارون علیه السلام یې ځای ناستی ده، هارون علیه السلام ته په غوسه ده، د سر د ویښتانو د ږیره نه یې ونیولو او ورته ویلې چې ولې دا قوم دې ولې ضایع کړی ده، ته خو ما تا ته پرېښی و، دا شرک کې شروع کړی ده او تا څه نه دي ورته ویلي. هغه ورته وایي ای د مور زویه، زه قریب وم چې مړ مې کي، خپل وس مې وکړلو، اخر مې پرېښودو. ما ویلې که جنجال جوړ شي بیا به راته وایې چې زما قوم دې سره جدا جدا کړی ده، ما خپله هڅه کړې ده. دې نه وروسته بیا الله عز وجل یو بله جرګه غوښتلې ده. الله په ورته ویلې چې مشران به دې ټول په جرګه باندې سر راولې او یا 80 کسان لوی لوی مخورې راوستل، کوه طور ته حاضر شوي دي. رب العالمین ته یې عذر پیش کړلو چې زمونږ دا خلک غلط شوي وو، سامري غلط کړي وو او دوی چې کوم د سوء تفاهم سره پوه شوي نه وو، مونږ د دې کفر نه او د دې ارتداد نه عذر پیش کوو، براءت اعلانوو. الله عز وجل توبه قبوله کړله، په یو شرط باندې توبه یې دا وه چې په خپل منځ کې به سره وژنه یا څه معنا چې یا خو به دغه کوم چې د کفر نه بچ پاتې شوي وو دا نیکان خلک به دا مجرمان ټول وژني، خو دا به د دوی توبه هم وي. او یا به دوی خپل منځ کې سره جنگ کوي، یو بل به وژني، دا به دوی دپاره توبه وي. الله عز وجل د دوی توبه قبوله کړله، خو د خودکشي سره یې قبوله کړله او یا د وژلو سره یې قبوله کړله. دا هم په بني اسرائیلو باندې یو انعام و دی الله عز وجل. که داسې ورته ویلو چې هېڅ هم توبه نه قبلېږي، مرتد شوي یې، نو بیا ډېر یو مصیبت و. الله پاک د نعمت په شکل کې دا ذکر کوي. اوس که راشو مونږ تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکرام په وجه باندې څومره عزت او اکرام کړی ده، څومره اساني را کړې ده. د ټولو نه غټه ګناه که هغه مرتدوالی وي، دا شی مه وراچوه. که هغه ارتداد وي، که هغه شرک وي، که هغه کفر وي، چې یو ځل دې وویلې لا اله الا الله محمد رسول الله، توبه دې وباسله. هر څومره لوی کافر ولې الله یې توبه قبلوي د صدق دین سره. او که سړی العیاذ بالله مرتد شولو، بیا یې توبه وباسله چې الله توبه مې ده، په هغه وخت کې توبه وباسله چې شریعت وخت ورکوي، الله یې توبه قبلوي.
نو وژلو ته ضرورت شته نه قتل ته نه خودکشي ته الله عز وجل موږ ته آسماني زیات احسان کړی ده. نو د بني اسرائیلو څه مذاکره الله عز وجل وکړله، یو څو نعمتونه الله دوی ته ور یاد کړل، البته د دوی په پلانونو نیکونو باندې چې شوي دي. او مقصد دی الله تعالی دا ده چې وخت بني اسرائیلو ته وایي چې ای بني اسرائیلو الله نازولي، اوس مو بیا فرصت ده په دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ، په قرآن ایمان راوړئ، همداسې به الله پاک واپس عزت درکړي. یا بنی اسرائیل، ای دی اسرائیل اولاد، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کی نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما در باندې پیرزو کړی ده او انعام مو کړی ده په تاسو باندې، او انی او بشک ما فضلتکم تاسو ته فضیلت در کړی و علی العالمین د وخت په خلقو باندې. واتقوا وډار شئ یوما د هغه ورځې نه لا تجزي چې نه بشي بارولی نفس هیڅ یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا څه شی څه ګناه څه عمل، ولا يقبل منها شفاعت او نه به قبلولی شي د دې نفس نه شفاعت سفارش، ولا يؤخذ منها عدل او نبا اخستلی شي دې نفس نه عدل سفیدیا، ولا هم ينصرون او نبا دوی نصرت کېدلی شي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کې هغه وخت چې مونږ تاسو ته نجات درکړو بني اسرائیل من آل فرعون د فرعونیانو نه، یسومونکم چې درڅکلو تاسو ته سوء العذاب بد عذاب، یذبحون ذبح کولی مړه کولی ابناکم نارینه زامن ستاسو، ویستحیون او ژوندی ساتل نساءکم ښځې ستاسو، وفي ذلكم او په دې خبرو کې بلاء ازمایښت من ربکم د رب ستاسو نه عظیم ډیر لوی. وَإِذْ فَرَقْنَا یاد کې هغه وخت چې مونږ چاو کړلو پریم کړلو بکم په تاسو باندې البحر بحر قلزوم دریاب، فانجیناکم بیا مو تاسو ته نجات درکړلو د فرعونیانو نه، وغرقنا او غرق مو کړل آل فرعون فرعونیان، وانتم تنظرون په داسې حال کې چې تاسو په سترګو کتل ورته. وَإِذْ وعدنا یاد کې هغه وخت چې مونږ وعده وکړل